د الله الصمد وظیفه صرف 1100 پیری وایا 1100 مرتبه وایا او د دنیا په مخ کې د کوم د ټولو نه لوی حاجت دی الله رب العزت پیدا حاجت د داسې اړخ نه پوره کی چې عقل به دې ورته وخوځي زما عزتمند دومره طاقتوره دومره بهترینه او مجربه وظیفه یو معجزه وي نه زما عزتمند ته دا وظیفه صرف یو ورځ ځان له وکړه او تماشا بیا وکړه چې الله رب العزت تا ته دې حاجت څنګه اسباب جوړي کم حاجت چې د نه پوره کیږي کلونه تیر شو او حاجت ته پوره نشو کلونه تیر شو مشکل یې ختم نشو هغه ورونه هغه خويندې هغه میاندې چې هغه و چې زمونږ یو داسې حاجت دی چې دا حاجت د لاس مونږ له خوب ناراضي مونږ له چا سره خبرې خوان نه راکې مونږ له د چا سره ناسته پاسته خوان نه راکې ولې چې زما یو داسې حاجت دی دا حاجت مې نه پوره کیږي نو زما عزتمند د یوې ورځ وظیفه ده الله الصمد صرف یو ورځ د وظیفه ځان لو چې په کومه طریقې درته وخایم په هغه طریقې سره د وظیفه وکړه ډیره زیاته طاقتوره ډیره زیاته مجربه اسانه وظیفه ده زما عزتمند ټول په 20 منټه نه لګي او راشه د حاجت ځان له په یو ورځ کې پوره کړه الله رب العزت دې حاجت ته داسې اسباب جوړ کړي داسې یو ذریعہ به درته جوړه کړي زما عزتمند چې ته به وایې چې د وظیفه مې یو کال مخکې ځان له کړی وي نو څومره به وي زما عزتمند ارمان به په دې وظیفه پسې وکړي خو د وظیفه د نن ځان له خپل حاجت دپاره ونه کړه زما عزتمندو چې کوم وروڼه وایي چې زمونږ حاجتونه نه پوره کېږي او مشکلات هم نه ختمېږي نو د دې وظیفې چې کومه طریقه درته ښایم هم په هغې طریقې سره د وظیفه ځان له وکړه او د ټولو دپاره طریقه یو شان ده زما عزتمندو لومبی او څو شرایط دي د وظیفې چې هغه په خپل ځان کې انسان راولي نو د انسان د حاجت چې څومره لوی دی زما عزتمندو الله رب العزت په ولادت داسې اړخ نه پوره کړي چې د انسان په سوچ او خیال کې نه زما عزتمندو د ټولو نه لومبی هر انسان له پکار دی چې هر مسلمان ته زړه صفا کړي زما عزتمندو د زړه نه بغض حسد کینه دا په زړه نه وباسي او زړه به صفا کړي زړه به داسې صفا کړي لکه د شیشې پرک بل خبر دا زما عزتمندو بی او داسه وظیفه مکوه بی او داسه وظیفه مکوه بی او داسه ودا ته خلق وای چې وظیفه بی او داسه مکولې شي سید بی او داسه به وظیفه کیږي او ته کوشش وکړه چې ستاسو دومره لوی حاجت دی او حاجت دې نه پوره کیږي نو د وظیفه په او داسه کې وکړه زما عزتمندو او داس چاردام د خپل په صحیح طریقې سره وکړه بیا پاکي کپڑے واچو هسته پاکي کپڑے واچو چې کما جوړه دي خپ پاکه ده په کور کې هغه واچو او د خپل حاجت د پاره زما عزتمندو د ورځې حصہ کې 2 رکعاته صلات توبه منځ وکړه د خپل ګناہوں د پاره زما عزتمندو انسان کمزور دی د انسان نه ګناهونه کیږي واړم تکیږي غټم تکیږي لویم تکیږي په د خپل ګناہوں باندې توبه استغفار شه او توبه وباسه زما عزتمند او دا انسان داسې پاک شو لکه د مور نه چې ماشوم پیدا شي او دا ګناه کړی نه زما عزتمند د هغې نه پس په خپل ځای باندې کېنه یو 100 کرته استغفار ووایه 100 پیر 100 کرته او د دنیا پس د دماغونه باندې د دنیا سوچونه د دنیا فکرونه د دنیا ټنشنونه دا به دماغونه بهر کې دا به ذهن نو باسي او چې په خوا کې د څومره خلک ناست هغوی ته به دا یو درخواست وکړي چې وروره خورې زما سره د وظیفې دوران کې هېڅ قسم خبرې اترې ونه کړي کوم موبایل در سره په جیب کې موبایل مکمل بند کړه مکمل یې ځان نه لرې کړه د دنیا سره رابطې ختمې کړه د الله سره خپل رابطه شروع کړه او که ستا د حاجت د اولاد دپاره دی د رشتې دپاره دی د کاروبار دپاره دی د بندش دپاره دی دغه شانتې د مینې محبت دپاره د جایز د ښځې خاوند خپل منځ کې مینې محبت دپاره زما عزتمندو د دنیا په مخ چې د کوم د ټولو نه لوی حاجت دی او کم حاجت دی نه پوره کېږي
اقا حاجت ته مخې ته ودرې، تسبیح راواله، لا کاونټر راواله، 1100 کرت سو پیری 1100 مرتبه الله الصمد الله الصمد الله الصمد. 11 کرت به تړمبه درود ابراهیم مخکې وي او بیا 1100 مرتبه الله الصمد او بیا 11 کرت درود ابراهیم رستو. په دغه طریقه د وظیفه ځان لوکا او کوستا د حاجت ډیر زیات دوی د حاجت نه پوره کیږي. نو بیا زما عزتمنو داسې کار وکړه چې ګلاس او بزان سره په خوا کې کېږده او 1100 مرتبه الله الصمد وایا او توبه لګي په خپل وسکه. بیا زما عزتمنو د هغې نه پاس د کور په دیوالونو باندې د اوبه لګي لګي واړه، بیا ته تماشا وکړه زما عزتمنو. الله رب العزت په دې حاجت ته داسې اسباب جوړ کړي، داسې ذریعہ به ورته جوړ کړي زما عزتمندو چې ستا په سوچ او تصور کې زما عزتمندو د وظیفه ډیره زیاته اثر لرونکې ده، د وظیفه ډیره زیاته مجربه ده، ډیره زیاته عظیم الشان طاقتور وظیفه ده زما عزتمندو. دا وظیفه چې چان ځان لکړې ده او په صحیح طریقې سره کړي، په صحیح مانو کې کړي دا، په یقین سره کړي دا، په خاموشۍ سره کړي دا زما عزتمند. الله رب العزت دا انسان حاجت پوره کړي، مشکل ختم شوه دي، پریشانی ختم شوه ده. نو زما عزتمندو د دنیا په مخ کې د کوم د ټول نه لوی حاجت ته او حاجت دې نه پوره کیږي، نو راشه نن ځان له د الله الصمد وظیفه دا ځان له شروع کړه. زما عزتمندو په سترګو به مرړا شي، زندگی بم بدل شي، په کور کې هم خوشحالیان راشي، په رزق کې هم برکت راشي، مال دولت کې هم برکت راشي. زما عزتمند په هر لحاظ سره د وظیفه ډیره زیاته بهترینه ده، ډیره زیاته طاقتور وظیفه ده. د وظیفه درنه خطا نشي او د وظیفه لازمي ځان لا د خپل یو داسې حاجت د پاره وکړه چې ستا کوم حاجت نه پوره کیږي، کوم مشکل دې نه ختمېږي، کومه پریشانی دې نه ختمېږي، صرف 1100 کرت. زما عزتمندو د وظیفه چې کله په خپل ځان لوکي په یو بل مسلمان لم د ثواب په نیت سره مخکې ورسوه.